سړی چې مور مړه شي خپي د مور امزولې زنانه نه وي دي کلي کې او رشته دارو کې خو د به فطرتي طور مینه د مور سره ځکه دا مور د اصل نو آدم علیه السلام د خور نه پیدا شو نو د نارینه اصل خور شوله او بیبي حوا د آدم علیه السلام نه پیدا شو نو د ښځې اصل نارینه شو نو سړی به په پټو مینې او ښځه به په خاون مینې او کنه سړی اصل خوره ده دی به په پټو مینې جومات ته به مانځله نشي راتلی وی لار نه نما او د پټي پوله به داسې یینې چې زړه دې غواړي نو مانځله به راځي لار به نه ییني چمونځ به کور کوي او پټي کې به پوله سیده کوي ځکه دا د اصل دی د دې خورې نه پیدا دی او بیبي حوا خو د آدم علیه السلام نه پیدا شوله نو د ښځې اصل نارینه شو ښځې ته ګوره دې ته جایداد معلوم هم دی چې زمونږ څومره جایداد د دې ټول محور او مرکز چې هغه خاون وي بس دا ټوله د خاون نه چاپېره چورلي بس کور دی نه پټې دی نه خو چې یو سم خاون وي بس نو د ځکه چې دا پیدا د نارینه ده او بله مسلم ده نکاح چې کله وشي نو ډیره قرباني په نکاح کې چا ورکړي ښځې ورکړي که خاون ښځې ځکه ورور چا پرېښودو ښځې مور چا پرېښوده ښځې پلار چا پرېښودو ښځې کلی علاقه در پسې پرېښودل ستا کلي ته کلی وی ستا مور ته مور وی ستا پلار ته پلار وی ستا قبیلې ته قبیله وای ښځې نه څوک تپوس کې وی د کم کلي دا چېرته خپل کلی ښیي کو د خاون کلی ښیي نسب د خاون ښیي کلی د خاون ښیي علاقه د خاون ښیي نو قربانیم په نکاح کې اول ښځې ورکړي او مینم د ښځې د خاون سره ډېره سیوا وي ځکه د دې اصل چې دی هغه نارینه دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی دا د ګسې پختۍ نه پیدا ده تاسو دا پختۍ لیدي که انسانانو کې هم نه لیدي نو ځناورو کې خو دا پختۍ لیدلي که نه دا کږی که نه کږی که نه پختۍ داسې کږه نه دا نیغېږي که یو سړی نیغی نو ماته به یې کی خو نیغه به یې نه کی د دواړو جهانو سردار فرمایي وی دا بیبي د پختۍ نه پیدا ده د ضلع ایسر نه او دا کږی نو په دې کې به لږ ډېر کوږوالی یي او نفع به ترې اخلي خو بلکل یې سیده کوي نو نیغه به یې کې ماته به یې کې خو نیغه به یې نه کې دا پیدا د ضلع ایسر نه ده نو لږ ډېر کوږوالی به په ښځو کې یي دا بالکل سیده کیږي نه شرف علي تانوی رحمت الله علیه وی تقریر کو تقریر کې خلکو ته یو لطیفه وکړه وی یو مار راغی وی یو پیر صاحب ته وی چې ستا نبیت کو وی پیر صاحب ورته وی چې زما نبیت مه کوه ته بیا خلق چیچی او خلق به و چې د بیت هم کړی دی او چیچل هم کوي هغه ورته زه بیت راته وکړه او خلق به نه چیچه بیت یې ترې مار لاړ نو چکونه به یې نه لګولو نو ماشومان چې مار وویني او چک نه لګوي نو د دې نه به روغ پاتې شي راغس په دیوالونو نه به یې تمبو د هغې مار د سر نه پوستکې ووته سر یې بلکل کټا شو چې پیر صاحب له راغی وی پیر صاحب ورته وی چې دا څه کوې ستا خو سر کټا شوی دی هغه ورته وی تا راته وی چې چکونه مه لګوه ټک مه ورکوه دې حد ته راورسېدله پیر صاحب ورته وی تا ته ما د ټک ویلي و تا ورسره پرش هم پرېښی دی ځکه دې حل ته راورسېدې وی ټک مه ورکوه او پرش کوه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه خلقو ته وی د دې قصې نه غرض دو ښه وی بیبیانو لټک مه ورکوئ او پرش پې کوئ خو ټک هم پرېږدئ او پرش هم پرېږدئ نو هغه مار چل به د سره وکړي څنګه چې د هغه د سر نه پټ ختلی و
بیا به ته وایي چې د ټوپۍ بوکره هغه به وایي چې نه پیشني بورقه بیا به ته وایي پیشني بورقه هغه به وایي نه پړونې ته به وایي پړونې هغه به وایي نه لوپټه ته به وایي لوپټه هغه به وایي نه سرتور سر نو اشرف علي تنویر رحمت الله علیه دا نسخه وښودله وی ټک مه ورکوئ او پرش پې کوئ نو ژوند بم تیریږي او که ټک هم پرېږدئ پرش هم پرېږدئ نو بیا به رسره وي د هغې مار هغه چل وکړي نه بهر صورت نکاح کې قرباني چې ده هغه بیبي ورکړي خپل کور کلی خاندان یې پرېښودی او د خاوند نه یوه مطالبه نن دا ټولې بیبیانې کوي مطالبه دا ده چې خاوند ته وایي ما سره په خوږه خوله خبرې کوه زه کور کې په چار دیوالۍ دننه ناست یم پلار مور قبیله خاندان کلی مې پرېښودی او ته را سره په خوږه خوله خبرې نه کوې زما څه ځای شو ما سره صرف په خوږه خوله خبرې کوه ما ته سم اواز کوه بس زه ستا نه خپل مقام غواړم مقام درنه غواړم ما ته په سمه خوله باندې اواز کوه بهر صورت دې کې رب العالمین پیدایش د آدم علیه السلام ذکر کوي وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ بیشک پیدا کو مونږ انسان من صلصال داغ خور ټنګار کون کنا من حمئ مسنون دا اغی خطی بدبوئی کون کنا والجانو او پلار د پیریانو دا شیطانانو دا پلار نه دی دا ټول دا مشر ابلیس خلقناهو پیدا کړی دی مونږ پلار د پیریانو پیدا کړی دی مونږ من قبل مخکې د آدم علیه السلام من نار سموم د اور ګرمنا هغه د ګرم اور نه پیدا شوی او آدم علیه السلام د خټې نه پیدا شوی نو دنیا کې هغه تکبر وکړو وی زه د اور نه پیدا یم او دی د خټې نه پیدا دی زه به دته سجده کومه چې میدان محشر شي او الله د آدم علیه السلام جنت اولاد جنت ته ولیږي نو شیطان با آواز کی یا لیتنی کنت ترابا کاش چې نن زم د خورې نه پیدا وې ځکه هغه د خورې نه چې پیدا و هغه جنت ته لاړل نو کاش چې نن زم د خورې نه پیدا وې چې جنت ته تللی وې نو والجان پلار د پیریانو خلقناه پیدا کړی دی مونږه من قبل مخکې د آدم علیه السلام من نار سموم د اور ګرم نه